عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات پدی مبارک سلسلہ کی نن بعد اللہ په توفیق سره یوسل یوشتم نمبر نشست شروع کو او کوشش بکو چې د الله په توفیق سره د زیاتو نه زیات سوالات د هغې جوابات ورکو او چې کم پاتې شي نو هغه بیا را روانو نشستونه کې د هغې جواب ورکړی کېږي او وخت دومره نه وي موږ سره چې ټول وخت سړی په د سوال په جواب کې تیر کړي او همیشه به دغې ته ناست چې خلک سوالونه رالیږي ته یې جوابونه ورکوه، دا ناممکنه خبره ده او بعض خلک دا ګیلې کوي موږ سوال کوو جواب نه میلاویږي او هغه ته مو ووایي او ده ته مو ووایي داسې مو کړو. نو یو خو دا دی چې د سوالاتو جواباتو نه علاوه نورې مسلې هم شتي، نور درسونه دي، صرف دلته په جومات کې درسونه نه دي، نورو ځایونو کې هم درسونه دي او هغې سره نور مصروفیات دي. د دې عوامو بعضو دا مطلب وي چې بس د عالم او د مولوي صاحب بس دی دقه کار به کوي او دی به خپله دنیا کوي، ته راته ووایه پلانې ټایم پکې لږ وباسه، جي خو موږ ډېر مصروف یو، هغه زموږ د کار وخت یو، هغه داسې او دغه. نو څنګه چې دا عام سړی دا وایي چې زما مصروفیات دي، نو د ده د مصروفیاتو نه سل چنده زیات مصروفیات هغه د یو عالم وي او د ده به څه مصروفیات دي؟ خو دغه مصروفیات دي چې ته مزدوري به کوي، غټ مصروفیت به دی او زموږ مصروفیات ډېر زیات دي. نو په هغې کې موږ وخت وباسو چې د خویندو ورونو طرف نه چې کوم سوالونه راغلي د هغې جواب ورکړو، که بیا هم وخت میلاو نه شي نو په هغې کې به یو سړی موږ نه ملامته کوي، ځکه چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي څومره اوچتولی شي. اولنی سوال په دې نشست کې هغه ورور کړی دی چې یو مولوي صاحب وی بیان کې دا خبره کوله چې یو ښځه جهنم ته ځي نو د هغې د لاسه څلور سړي هم جهنم ته ځي، د هغې پلار او ورور خاون او زوی، نو دا څلور سړي د دې یوې زنانه د لاسه جهنم ته ځي چې کله هغه جهنم ته ځي. نو دا خبره صحیح ده او که غلطه ده؟ الجواب، د نن سبا لویه فتنه دا ده چې په منبر باندې هر سړی کیني او خبره کوي، بیا خصوصا زموږ په دې ملکونو کې هلته خو نه څه ادارې شتي چې د دې تپوس کوي، نه څه معیار شتي چې کوم عالم به خبره کوي کوم به نه کوي، خو بس ورخیږه منبر ته او چې څه دې زړه غواړي هغه ووایه، که د مولا په نوم لیږی او که د سیاستدان په نوم لیږی. بعض پکې په جوماتونو کې د سیاست قصې کوي د سیاستدانان، او دا بعض مولیان پکې لطیفې وایي او منګړت او د دروغو قصې. نو د افسوس خبره دا دی چې هغه منبر چې په کار ده او د هغې نه د قرآن او د حدیث نشر او اشاعت وشي، هغه استعمالیږي د دې قسمه ناروا خبرو او کارونو لپاره. دا خبره چې یو زنانه جهنم ته ځي نو د هغې د لاسه به څلور سړي د هغې سره جهنم ته ځي، دا حدیث نه په صحیح سند شته او نه په ضعیف سند سره شته، نه دا روایت صحیح شتي او نه ضعیف شتي، بلکې یو کس هم د بل د ګناه د لاسه جهنم ته نه ننوځي.
او نه یو کس د بل کس د ګناهونو بوج اوچتوي. سورة الانعام کې الله دا خبره کړې ده ولا تکسب كل نفس الا عليها. یا قیامت په ورځ به یو نفس ته هغه څه میلاویږي چې څه هغه کړي دي. ولا تزر وازرة وزر اخرى، او د یو بل کس بوج ته به بل باندې نشي ایښودی. هر سړی به خپل بوج اوچتوي. قرآن کې الله وایي په بل ځای کې سورة فاطر کې وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. که قیامت په ورځ څوک دا آواز وکړي چې راشئ زمانه دا بوج اوچت کړئ، نو هېڅ څوک ته بوج نشي اوچتولی، اگر که هغه د ده نږدې خپلي، خو بیا ته دا بوج نشي اوچتولی. نو اصل دا دی، او دا صرف په قرآن کې دا خبر نه ده بیان شوي، بلکې تیر شوي چې کوم پیغمبران دي هغوی باندې چې الله کوم کتابونه را نازل کړي په هغې کې هم دا خبره وه. سورة النجم کې الله دا خبره کړې ده ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. موسی علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام ته چې کومې صحیفې ورکړې شوې وې په هغې کې هم دا خبره وه چې د یو کس بوج بل نشي اوچتولی. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، او قیامت په ورځ به انسان ته نه میلاویږي مګر هغه څه چې څه ده کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې هم دا خبره کړې ده. نو اصل دا دی چې د یو په ګناه باندې بل نه رانیوی کېږي، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. اوس دلته یو بله مسله دی چې هغې ته اشاره کوو. دې کې شک نشتی چې څوک د لور او د بچی په تربیت کې کمی وکړي یا د خور په تربیت کې کمی وکړي او د الله د نافرمانۍ نه ونه هېروي او د ګناهونو نه د بندولو کوشش ونه کړي تر دې چې هغوی جهنم ته لاړ شي، نو دې سړي باندې هم ګناه شتي د دې چې د کوتاهي کړې ده. ګناه د کوتاهۍ په ده باندې شتي او دله الله سزا ورکولی شي. دا اوس بله مسله ده. لکه داسې ویل چې یو زنانه جهنم ته ځي، څلور سړي به د هغې د لاسه ځي، دا خو بې دلیله خبره ده. خو دا خبره صحیح ده چې د یو زنانه تربیت صحیح ونه کړی شي، او تربیت د چا د طرف نه کېږي؟ صرف مور او پلار، ضرور مور پلار، خاوند به خاوند تربیت نه کوي. خاوند به ښځې ته نه ښیي چې دا غلطه ده او دا صحیح ده، دا ګناه ده او دا نیکي ده. دا خاوند، دا پلار، دا ورور، دا ټول دلته مراد دي چې څوک هم کمی وکړي په تربیت کې او هغه د چا تربیت چې په ده لازم و یا کول پکار و هغه جهنم ته لاړ، نو په ده باندې هم ګناه شتي د ده د کوتاهۍ او الله ول عذاب ورکولی شي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای ایمان والو خپل ځانونه او خپل اهل و عیال د جهنم نه بچ کړئ. دا ذمهواري ده زما او ستا چې خپل اهل او عیال د څه نه بچ کړو؟ د جهنم نه. نو دا تا سره چې ستا په نکاح کې ښځه ده په تا لازم دي چې ته دې ته دین وښې، د بېدینۍ نه یې منع کړي چې دا د جهنم نه بچ شي. ستا بچي زامن دي، کلونه دي، ستا خویندې وروڼه، دا ټول ستا باندې ذمهواري ده. ستا مور پلار په تا ذمهواري ده چې ته دوی تربیت وکړې او دوی ته طریقه وښې. دا تربیت یوازې دې ته نه وایي لکه د بعضو په ذهن کې تربیت دې ته وایي چې یو ماشوم به یې وړوکی خسکې او ته به مشر یې، ته به د هغه تربیت کوې. نه، چې څوک هم ستا نه کشران دي یا ستا د لاس لاندې دي، د دې ټولو تربیت په تا لازم دی. مور پلار چې کله ته ځوان شوې او خبره باندې ورسېد او پوهېږي او خبره کولی شي او صحیح او غلط پیژني او مور پلار په غلطي، دوی ته هم دا وایي چې دا کار ستاسو غلط دی چې الله یې د جهنم نه بچ کړي. نو دا ذمهواري ده د ټول. بلکې
او دا خبره صرف په مور نه ده لازم، نه په پلار او نه په خاون او نه په رور، چې صرف په دوی لازم ده، په ټولو مؤمنانو دا لازم ده چې د یو بل خیرخواهي به کوي او کوشش به کوي چې دا بل د جهنم نه بچ شي. الله قرآن کې وایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې دا ټول د یو بل ملګري دي. بعضهم اولیاء بعض، د یو بل ملګري. ښه کیسه یأمرون بالمعروف، یو بل ته د ښه کار امر کوي، وینهون عن المنکر، او یو بل د غلط کار نه منع کوي. نو دا صرف ذمہواري د پلار هم نه ده، او نه صرف دا ذمہواري د رور ده او یا د خاوند ده، بلکې زموږ د ټولو دا ذمہواري ده چې د یو بل خیرخواهي به کوو او کوشش به کوو چې د بل مسلمان ته ښه لار وښیو او د بدې نه بند کړو. والله اعلم.